نن غواړو چې د عزتي د عامر فرمایش برابر کو. هغه وایي خاوند دی بیا خفه کېږي، وایي ما ته د ګازرو حلوا پخه که، ما ته هغه تیار که، شیربرنج تیار که. ګوره مینې وریځې ستا ولې پلو ډېر خوښېږي، خو غټې وریځې نه لرم چې هغه د شولې خلاص شوي دي. نو اوس مجبوره یم چې لاړه سمه وریځې م راواخلم. ومې کتل لاچي م خلاص شوي وو، لاچي و د یو نیم شیان، ګازرې، شیدې، دا هر څه راوړم. دا چې له کومو جینۍ راوړم نن مې خپل اخلی پخلی تاسو سره شریکوم چې تاسو شاهد اوسئ چې زه هر وخت د ده په خوله باندې کوم او دی نازومه. خو بیا که ده تاسو ته ګیله کړې وه چې دا وږمه د ما په خوله نه کوي یا د ما ته ناز نه راکوي، بیا تاسو ټول به ورپسې په فیسبوک کې راولاړېږئ او لاریون به کوئ. راځئ له ما سره سئ چې زه کومو ځایو ته ځم. پردي وطن کې هر شی لاسته راوړل داسې اسانه نه دی. زه نه پوهېږم چې اوله مغازې ته لاړه سم او که د لنډ مارکیټ ته ورسمه چې هغه چېرته چې لاچي پیدا کېږي او همدارنګه او هغه پیدا کېږي، وریځې پیدا کېږي. اول دا راواخلم بیا به ورپسې لاړه سمه ګازرې به راوړم. نوی اعلان دلته هغه کېږي چې د څه شي اعلان دی، د بسکیټو اعلان دی. دغه د راورسېدلمه ودرېږه دلته. اوس اشاره ساته به ورته ګوره دې موټر ته په غضب ککل نسې داسې تیز فلمي راغی د ما مخې ته. لکه ورته اشاره سره ده او دا د شنه شوله. اوس نو زه دې د ښي لاس ته تاویږمه او دا یم تاویږي، دا خدای ویل یم تاویږي د ما مخې ته چې راغی. دا یو لوی مارکیټ دی د سپک په نوم باندې ده چې دا د ویتنامیانو، چینایانو، کوریایانو د دغه آسیایي مارکیټ نه په اصطلاح دې کې په سلګونه، نو چې ووایم چې زرو نه به هم زیات وي، دلته دوکانونه دي. د دوی بس یوه ځان ته دنیا ده د چینایانو، ویتنامیانو، کوریایانو. د دوی دلته هر شی پیدا کېږي، له هر څه نه نیولې د خلکو خبره، د مرغۍ شیدې او د انسان نفس هر څه پکې پیدا کېږي. دلته دا یو دوکان ده، نو نه پوهېږم چې پاکستانی ده خو که هندی ده، خو مقصد ټولې مسالې او ښایسته هر څه په همدې دوکان کې دي. دې مخې ته به دغه موټر وکړمه، موټر ودرومه او د دې ځای نه به لاچي راواخلمه. دغه ده زه راغلمه، دا آسیایي دوکان ده، دلته هر رقم مسالې دي. سلام علیکم عبدالکریم بھائی، कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आप? मैं अच्छा हूँ। लाची चाहिए मुझे, लाची चाहिए। इलायची मिल जाएगी। मिल जाएगी, एक पैकेट दे दो। ये ग्रीन कार्डमम, ये ब्लैक कार्डमम. अच्छा دلته یوازې هغه نه راځي لکه افغانان نه راځي، پیښوریان، پښتانه نه راځي، دلته د بهرني خلک د دې وطن خلک هم راځي دلته. بس هر شی دلته پیدا کېږي. دې دوکان کې هر شی شته چې هر څه وغواړئ دا شیان پکې پیدا کېږي. تاسې وګورئ، دا وګورئ، ډېر هر شی رقم وریځې دي، هر څه دي دلته. دغه ده کوریایان دي، خدای که چینایان دي، دوی هم راغلي دي سودا پسې. عبدالکریم بھائی، ये लाची अच्छी
قرشی جوشانده last week I'm flu زکام جوشانده جوهر جوشانده एक 3 पैकेट दे दो हवा सर देना दस पैकेट 10 पैकेट कौन कार्टून फैमिली के साथ कांटेक्ट हुआ सब वहाँ में इंडिया में है सब ठीक है खफा नहीं हो गई कितने हुए कीमत लगा ना बस मेरा बानी ये आपके लिए चाय है जिंदाबाद जिंदाबाद कितने हुआ कीमत लगाओ है आपका ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए नहीं ये नहीं دا غټ لونګ دی لاچی دی دانو زه په دې شیربرنج کې نه دا په بوریانی او په دې شانو کې مزه کوي 230 हो गया 230 चाहिए ना हाँ ये खर्ची बहुत कीमत है एक पैकेट कितनी है 10 करोड़ है अच्छा but it's good for health you know I know for thought او دا دیته 200 کرونا وای او دایم را ترا کړلې 80 روپۍ نو 210 کرونا سو پاکټونه جوشانده په لاس کرون دي چې وطن را باندې راکړي او نور لاچی راکړي اوس بلاړ سم بل دکان نه به چې وریځ را واخلم دا د ویتنامیانو دکان دی او دلته رنگ په رنگ وریځې دي نو دا د جاسمین وریځې مې پیدا کړلې او زما دغه وریځې به واخلم نو نه پوهېږم چې د دې وریځو قیمت څومره دی د دې په زبانه پوهېږم دیکھوی ناس کلانو 80 روپۍ کرونه واخیسته او دا هغه مو واخیسته دا بلې مغازې ته راغللو دا یو کمپنی د لیډل چې آلماني کمپنی ده دا په اتریش کې هغه لري ځینې مملکتونو کې لري نو اتریش کې مې لیدله چې د دوی مغازې دغه نمایندګي شته ده او دلته هم دغه شاپینګ سنټرونو مغازې شته ده دې کې په ښه کوالټي باندې ښه تازه میوه او ترکاري او دا هر څه پکې پیدا کېږي او لږ ارزانه وي نو زه ودرېږه پارکینګ پیدا کړم نو زه اکثر همدلته راځم شیان همدې ځینې اخلم نو ځکه هغه وي دلته پارکینګ دلته نشته ده زه دلته پارکینګ پیدا کړم دغلته ګازرې دي او دا د ګازرې مې واخیستې دا هم بایل دي نو دغه ګازرې به زه ویسم او دلته به د ګازرو حلوا جوړه کړم دې مغازه کې میوې هر څه پکې ډیر زیات دي او ښې دي تاسې کولی شئ وګورئ ټوله تازه میوه ده خواته بیا ټول اچارونه او هر شی دی دیکھوئ ناس کلانو دا درې پاکټه نوی چپس راغلی چپس مې واخیسته او ګازرې مې واخیستلې ماشومان لپاره مې چپس واخیسته او دغه د ګازرې مې واخیستلې او چپسونه مې واخیستل دا ټول تقریبا 2 روپۍ بیرته راکړلې ښځې 2 روپۍ بیرته راکړلې نو او یا هغه شو 100 روپۍ شو 110 روپۍ شولې ګازرې دا شان ټول 110 کرونه شوله نو اوس دا چپس نوی راغلی و
مارکیټ ته دا مې ماشومان ته واخیسته ماشومان پرې خوشحالیږي د یو په ځای باندې چې 3 بچي لري 3 به ورته اخلي پخوا چې لږ واړه وو چې واړه وو جنکۍ ته به مې یوه دانه واخیسته هلک ته به مې یوه دانه واخیسته جنکیو به شریکول اوس یې وایي نه موږ ته مې یو راوړه اوس خپل حقوقونه دفاع کوي سره ښه نو زه اوس به ځو یوازې شیدې پاتې دي شیدې به مې اخلو بیا به پس لږه نه پخلی کومه دا د بیا په دې لار راغلم تاسو ته مې پخوا هم همدلته ویډیو کړې وه که نه راغلی وم شیدې مې وړې وې بیا مې امر ته روغن څوکۍ مې پخ کړې بیا مې امر ته پکې دود پتي هم کړې وه که نه نو دا هم هماغسې بیخي د جلال آباد او د کابل سړک دی خلاص او دا چې بیا ځې هلته لکه درون ته هم پکې راځي مخې ته نه کوي نو دلته ځمه شیدو پسې بس ودرېږه چې ګوره داسې کنډ و کپر سړک دی لکه د کابل جلال آباد غوندې بس بل موټر چې مخامخ در باندې راځي سړی ډېر زیات ډارېږي وایي اوس ورسره ونه لګېږم خو دلته چې راځم باور وکړه دا زړه مې داسې خوږېږي زه وایم الله کاشکې چې افغانستان ته له خیره درشم او داسې موټر مې د پښو لاندې او له کابل نه کش ورکړه جلال آباد ته لاړه سمین حملې ته پکې ټول املکې شپې وکړو ورځې وکړو او ننګرهار وګورو همیشه بهار دا د وګوره اوس دې درونتي ته م راځم د ما نه مشکل دا ده چې ما نه بوتل د کور کې لوښي هغه شوی دلته خو خیر د اوبو بوتل مې شته ده نو مجبور یم چې د هغه نه هماغه کې هغه وکړم شیدې واخلم له ځان سره دا د درونته دلته مایان نشته ده له درونتې نه راووتم اوس زه دې له خیره رسېږم راغلم دې ته بیا هغه د شیدو ځای ته ما نه لوښي هېر شوي وو دغه د اوبو بوتل مې خپل راوړ نو دا اوبه به خالي کړمه اول ته به زه ماشین کې شیدې راواخلمه دا ولې داسې هغه دی کارت ووهل شو Dziękujemy. شیدې را روانې دي دلته بیا پخوا به نقدې پیسې هم پکې هغه کېدې خو اوس نقدې پیسې نه اخلي هماغه کارت اخلي ما پیسې ډېرې دي او مجبور یم چې بل بوتل راوړم په دې چې شیدې هغه شولې پیسې مې پاتې شولې وایي هغه د وګوره د ګرد روان توی زه ځمه چې بل بوتل هم د اوبو سته هغه راواخلم
دغه د وریځې مو راوړلې، اوس به د وریځې خشتې کړو. دا د ګازرې مو پرېوللې، نو دغسې له تراشک نه وباسو له دې ماشین نه، نو په لاس باندې چې خلال باید د ګازر ورته تیار شي. دغه د شیدې مو راوړلې، په دې کې وساچم، د بوتلونو کې مې راوړې. دغه د لاچي دي، او د لاچي مې دلته تاسو خو په افغانستان کې اوس پیږئ مکسر ده، که مکسر بیا نه لرئ، اونګ خو شته ده، په هر کور کې اونګ وي، نو په اونګ کې د لاچي هغه کوئ، میده کوئ، چې دغسې دا ټولې نه کومه لږې کوم په دې خاطر چې هغه کېږي، بیا هغه کله کله ثابت هم ډېر پکارېږي هغه کې. اوس دا به زه اوړه کړمه. دغه د لاچي راووته، ایل موږ د چای ایل هم ورته وایو که نه، دا نو وسو دا هم ضروري وي په هغه کې. دا چهارمغز دي، دا چهارمغز هم لږ هغه کوو د هغه لپاره، د څه نومېږي شیربرنج لپاره. دا بادام دي، اوس به زتي دا بادام هم موږ له مکسر نه وباسو. دا ووتل، دا به د چهارمغزو سره اوس ګډ کړو. د ګازرو د حلوا لپاره فقط هغه د تاسې وینې شیدې، دا د ګازرې، دا د بوره، او هغه هم موږ هغه لاچي دلته رښتیا پکارېږي، او دا هم د ګلابو اوبه یا عرق ګلاب چې ورته وایي، د اوبو د ګلابو اوبه دي چې دا هم د خوشبویي لپاره یې ډېره ښه ده. او دا چې دلته دي دا بیا هغه دی څه ورته وایي د شیربرنج لپاره مې چهارمغز و بادام له مکسر نه راوایسته. اوس دې شروع کوو په پخولو باندې. دا د شروع کوو، دلته زه داش لګومه، دا د ټچ سیستم دی، او هغه یې اول په دیالس کې چې کله یو شی سور کوئ، هغه دلته مو د کولی شئ د آفتاب پرست د نباتي غوړي دا واخلئ،
خو زیتون غوړي یوازې په یخني کې تاسو کولی شئ هغه استفاده وکوئ. په زیتون غوړو کې هېڅ کله یو شی مسور کوئ په دې چې هغه سرطانونه زیږوي. نو زه لږ ولې دا لږ سور کېږي هغه لپاره زه د دې نه دې غوړۍ نه استفاده کوم. اوس نو اول په دې کې هغه اچوم ګازرې ولوېدلې. کوشش وکړئ چې تاسې چې کله آشپزي کوئ نو د خپل سر کلک وتړئ، ویښتان باید هغه نه وي. شاعران دي د یار زلفې ډېرې اوږدې او ښایسته او ډکې، خو که د یو تار ویښته مې په دې آشپزي کې وي دا ټول زامات به تللي. یو غصه به مې د عامر لیدلی شاعر سړی دی بیا ویښته د بیا زلفې په هغه کې نه خوښوي سره. کوشش کوئ سر مو کلک تړئ. او که لاسرسی لرئ تاسې کوشش کوئ دا دی دا شیدې مې پکې اچوم. شیدې مې واچولې، شیدې مې دلته پکې واچولې او دلته د هغه لږ دغه د ګلابو اوبه هم پکې اچوم، ډېر کم مزهدار راځي. او نو بوره هم راچوم. دا بوره ده داسې لږ. دا پرېږدو چې د خپله د شیدې هغه کې او همدارنګه لږ هم دغه ایل لاچي پکې اچو چې دا لاچي ډېر ښه دي او خوشبويي نوره هم زیاتوي. دا نو پرېږدو چې دا ویشېږي او اوبه ویسي په غوړیو باندې راسي نو د ګازرو حلوا بیا تیارېږي. د شیربرني لپاره دلته اوبه مې اچولې، دغه بیا د زیتون غوړي دي چې لږ د زیتون غوړي پکې اچوئ. دا تاسې کولی شئ لکه دا زه نه ایښوم او ورپسې به دا وریځې واچوم. دلته موږ کولی شو چې خپله پکې هغه هم واچوئ، بوره هم پکې واچوئ. د دې لپاره بیا به د دې سر موږ لږ هغه کو چې دا وریځې لږ بخار به ورکو چې دا وریځې هغسې سر به یې کلک کو چې پخې سي، درجه به یې کمه وي د هغه. دیگه بخار سر مو بند که فقط در 2 دقیقه چې بخار ونیسي د وریځې ښې پخې سي، پس دغه به بیا شیدې پې اضافه کوو. دا د ګازرو حلوا هغه سوله جوړه سوله او دا پخه سوه 2 دقیقو کې شیدې وې وړلې. نو مزهداره به یې بیا ما پکې په سر باندې هغه د بادامو د چارمغزو داسې لارې مې جوړې کړې، لږ پوډر مې دغه پکې واچول چې نور هم پکې مزهداره راسي. خو دا د ګازرو حلوا هغه خلک چې صحتمند دي، شوګر مرض نه لري سره، د هغو لپاره ډېر ښه دی. خو څوک چې د شکر تکلیف لري هغوی د په زړونو باندې تیږې کېږدي او د ګازرو حلوا دې نه خوري. کوشش وکړئ تاسې خویندې چې په کور کې امکانات لرئ دستکش په لاس کوئ، په دې چې په اشپزي کې لاسونه ډېر قیمتي دي او لاسونه خرابېږي. تاسې لوښي مینځئ، شیان مینځئ، هغه کوئ نو لاسونه محفوظ پاتې کېږي په اشپزۍ کې. دا دلته شیدې پکې اچو. د شیدو په دومره شیدو کې بیا نو دا وریځې پخې شوي دي په دې بخار کې، دغه وریځې پکې اچو.
اکثر وریځې په چینچه کې سرخیږي نو تاسې کولی شئ بیا شیدو کې ووایئ بیا لږ نه بعد په دې کې وایئ او کوشش وکړئ چې د لرګیو چینچې ډېرې ښې دي نسبت دا چې کفګیرونه تاسې د وسپنې یا نیکلي استعمال کوئ د معدې تکلیف نه هغه کوي نه پیدا کوي دا د بوره یې کمه وه هلته خو مو اچولې اوس دلته نوره بوره پکې اچوو اضافه کوو یې دا د خوشبویي یا ښایسته ذایقې لپاره دغه یو سرپوښ او دوه سرپوښه او دا د درې سرپوښه دغه د ګلابو هغه په دې کې اچو او دلته پاتې شو دا یم هماغه چې مونږ هغه کړی و چهارمغزو هغه دی چهارمغز و بادام دا هم چهارمغز و بادام هم ډېر ښه دی شیربرنج کې اچول کېږي لږ څه ذایقه یې به یې ورسره بدلېږي مزه یې ورسره ښه کېږي او دا ما تاسو ته ویلي وو چې الایچي دا الایچي مې میده کړي وو دا هم پکې وراچوم چې لږ ښایسته او مزهداره شي دغه د شیربرنج تیار شو او تاسې ګورئ د تاسې په مخ کې دی په سر باندې ما پسته مې میده کړې ده او داسې دوه حلقې پې اچولی دی همدارنګه دا هم د ګازرو حلوا سوله دا د ګازرو حلوا د دې لپاره ډیره زیاته سره مخې نه ده راغلی ولې ما رنګ نه دی پکې اچولی اکثر دوکانو کې بیا دې کې رنګ اخلي نو اوس د ډوډۍ وخت یو څه ساعت نیم ساعت کې به امر هم راځي نو بهتنه دا د ګازرو حلوا او د شیربرنج خو نه څه خوړلی مونږ په کور کې تور وړی استعمالوو ولې چې تور وړه صحت ته ډېر زیات هغه دی او په کور کې پخوو دا ډوډۍ زه په داش کې پخوم نو ورسره مې لږ دغه چرګ سینه مې قورمه کړله سلاد مې ورسره جوړ کړ چې ما ویلې تر هغو یې زړه ونه وهي او ماښام ده ډوډۍ وخورئ د تاسو ټولو ځای خالي دی نن ما 500 کرونه وړي وو د دې او لغې خوانه مې 80 کرونه راوړل دا فقط یوازې شیربرنج او دا د ګازرو حلوا مصرف هغه شو 400 کرونه سو او رښتیا ما خو پکې هغه هم راوړ د 100 کرونو باید 300 شوی باید ما د 100 کرونو هغه پکې راوړی و قرشي جوشانده دا چې د ویډیو تر اوسه پورې تاسو له ما سره وئ زما اشپزي مو ولیده اخلی په اخلی مو ولیده ډېره مننه نو زه د خپل کور سره مینه لرم د خاوند سره مینه لرم بچو سره مینه لرم او په صورت عموم افغانې ښځې ټول افغانانې د خپل خاوندانو سره مینه لري تاسې هم پښتنې دي همدارنګه که لر او بر دی ټولې ښځې نو ما مازدیګر د ماته تلیفون کړی و نږدې مازدیګر و او لاړلمه زر مې دا شیان را تیار کړه دا ټول دا د تازه پاخه شول خدای کې دا هغه د تاسو خوښ شوي خو بیا هم وایم هغه کسان چې شوګر لري هغو لپاره د ګازرو حلوا او همدارنګه شیربرنج تور توپک دی د خلکو خبره هغوی دې نه خوري نور ځوانان نور صحتمند خلکو لپاره دغه طریقه ده دغه یو رقم صحي طریقه ده نو دا مې تاسو ته ښکاره کړه چې څومره ځایونو ته لاړم یو دوکان ته بل دوکان ته بل دوکان ته مواد ما راواخیستل او همیشه دغه ځینې د اوساني موادونه یا ضرورتونه په کور کې نه وي نو لکه ګازره زه ډېر زیات نه استعمالوم ډېر کم په کور کې استعماله کېږي او همدارنګه د شولې وریځې او پلوي وریځې شته ولې چې وخت و ناوخت امر پلاو بریاني د شیان ډېر خوښوي نو د دې چې ویډیو مو ولیدله تاسو ته مې درښکاره کړ چې د یو دوه وړو دیشونو لپاره څومره ځو څومره منډې ویو څومره هغه کوو بیا راځو کور کې اشپزي کوو نو تاسو ټولو ته خوشحاله وخت غواړم خدای دې وکړي تاسو ټولې خویندې
نه هیله لرم چې خپلو کورونو کې خپلو خاوندانو فرمایشونه په ځای کې او عامر لپاره هم ښه اشتیا غواړم او خوشحاله اوسئ. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکئ. ژوند مو ګلورین اوسه. ګرانو ملګرو، زه هم دا اوس دفتر نه راغلم او ما له ګپ نه ورته ویلي وو چې یخه ورځ ده، د ګازرو حلوا جوړه کړئ، شیربرنج پخه کړئ. دوی رښتیا هم دومره ښایسته خوراکونه تیار کړي دي، دا نور څیزونه هم ورسره دي. نو په مسافرۍ کې چې څوک دومره ناز واخلي نو د هغو خلکو قدر پکار دی. نو ما وی چې یو سلام درته زه هم وکړم، تاسو ټولو نه مننه. نو ستاسو ځای خالي دی او زه هم دفتر نه وږی راغلی یم، نو بس زه به یې وخورم.